اولنی سوال یو ورور کړی دی چې زه په خپله مور باندې خرچه کومه د هغې ټوله ذمهواري په ما ده او د خویندو خو کله ناکله هغه بغیر اجازت نه زما د مال نه مال را اخلي او بعضو خپلوانو لی ورکوي نو آیا د دې دا کار جایز دی او که نه او دغه شان زه منع کولی شم او که نه الجواب اولنۍ خبره ده چې دا لوی توفیق دی چې الله یې چاله ورکړي چې هغه د مور خدمت کوي چې هغه الله دې رور له ورکړی مور پلار باندې خرچه کول د هر انسان ته نه نصیب کیږي بلکې بعض خو په دې باندې جګړه کوي چې مور به د چا سره پاتې کیږي په دې جګړه نه کوي چې رغبت یې دی چې ما سره دې پاتې شي یعنې هر یو وایي چې دې بل سره یې نو دې کس نه تپوس کوئ که ستا د بچي او بل کور ته ولي اوسېدی ښایي هلته به اوسېږي نو دی به سور شین شي او د برېتو نه به وینې ساسي چې زه زما بچي به بل کور کې نو دا مور پلار د دې بچو نه زیات ګران دي او د دوی حقوق ډېر دي ها صحیح دی د بچو حق شته د ښځې شته خو د مور پلار حق دی ټولو حقونو نه اوچت دی نو دا رور چې په مور باندې خرچه کوي په خویندو باندې دا د الله توفیق دی چې الله دله ورکړی دا هر انسان ته نه نصیب کېږي چې هغه په مور پلار باندې خرچه وکړي دا ډېر لوی برخې خاوني وما یلقاها الا ذو حظ عظیم دا د لوی برخې خاوني چې د هغه په نصیب کې مور پلار باندې خرچه کولی او د هغوی خدمت کولی خو سوال دا دی چې دا مور وایي زما د مال نه مال راخلي بغیر د اجازت نه او نورو خپلوانو لی ورکوي چا غریبانان یې نو دې نقطې له راځو اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مور پلار دواړه مور او پلار دوی د بچی د مال نه مال راغستی شي بغیر د اجازت نه په شرط د دې چې د دوی ورته ضرورت د ضرورت مال به راخلي دویم دا چې بچي ته پې نقصان نه رسي نو بیا مور پلار بغیر اجازت هم مال راغستی شي حدیث کې راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی چې یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی ان ابي اجتاح مالي زما پلار وی زما نه مال واغستو بغیر اجازت یې اخري لګوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انت ومالک لابیک ته او ستا مال دواړه د پلار یې دا داسې نصیحت دی چې به دې زړه یې لیکل پکار دي ها ته او ستا مال دواړه د پلار دي نو بس پکې د مور پلار سره حساب شروع کړي ما چې هغه درلېږلی وي او هغه تا چې هغه بروس خوړلی وي او هغه چې درلېږلی وي او تا چې درلېږلی او ته را دومره لوی کړي تا سره چې د یو ورځې حساب ونه کړو تا به 500 روپاټو کې حساب شروع کړی تپوس دې کې څنګه ولې او دا به د کوم وخته پورې وي انت ومالک لابیک ته او ستا مال دواړه وي د پلار یې یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان اولادکم من اطیب کسبکم دا بچي ستاسو هغه پاک څه دي چې تاسو ګټلي دي فکلوا من اموالهم د هغوی مالونه خورئ بیا دویمه مسله اوس دا ده چې دا مور د خپل ضرورت دپاره مال نه اخلي د چا دپاره اخلي د نورو خلکو دپاره چې غریبانان دي خپلوان دي نو امام احمد بن حنبل رحمه الله نه حدیث زنانه مباره کې تپوس شوی چې یو زنانه د بچي د مال نه صدقه کوي بغیر اجازت نه هغوی اجازت به اخلي نو نه دی جایز او نه دی پکار مور له چې د مال بغیر اجازت راغلي چې کوم ته ضرورت نشته دی او د خپل ضرورت به اخیستی شي او نورو له ورکوي پکار دی چې هغه د دې بچي نه اجازت واخلي
او بچی ته موږ دا وایو چې ته به ورله اجازت ورکړې چې طاقت ته اجازت به ورکړې ځکه چې د مور پلار ارمانونه پوره کول الله به ستا ارمانونه پوره کړي لکه اوس مور سړي ته دا وایي چې زموږ هغه رور یعنې ستا ماما را یاد کړي چې دا غریب دی زه ورله پیسې ورکوم زه دومره رالم ستا د پیسو نه واله هېڅ خبره ده زموږ خوری غریب دی وایي زما خور غریبه ده ورکوه هېڅ خبره ده بهرحال د جواب حاصل څه شو که د خپل ضرورت دپاره راغلي نو بیا جایز دي بغیر اجازت نه دي راغلي مور پلار دواړه خو دومره حدودو کې څومره چې ضرورت دی او بچي ته به نقصان نه ورکوي او دویم که صدقې کوي خپلوانو له یې ورکوي نو بیا اجازت اخیسته پکار دي او بچي له غوره دا ده چې مور پلار له اجازت ورکړي والله اعلم